د نندارچیانو لیوالتیا او خوښي د غیږو د اتلانو ترمنځ سختې او په زړه پورې سیالۍ د زړه کلکو داورانو قضاوت سره. د سیالیو تنظیمونکي وایي د دغه سیالیو له ترسره کولو یې موخه د هیوادوالو تفریح و د ورزشکارانو هڅول دي. امروز از طرف قومای عربا که شیرینی خوری بود مراسم پهلوانی را برگزار کرد که جوانای ما را ورزشکارای ما را تشویق کردن. ما به نمایندگی ریاست تربیت بدنی از تو تاجرا و ریسفیدا تشکری میکنم که بیایند کنار هم بشینن، یک لبخند روی مردم بیاید، جوانا دور از ماده و خطر شود. ما از دیگر تاجرای ملی قندوز و خصوصا از تمام مردمای قندوز خواهش میکنیم که به مناسباتشان با روز خوشیشان و مردمای پهلوانی که قندوز هستند که وارا تشویق کنند، خصوصا دیگر ولایتایی که شبرغان هستند، مزار هستند، باغلان هستند، ولسوالیای امام صاحب قلعه‌زال و تخار، ولایت تخار قلعه‌زال ولسوالی امام صاحب یارا تشویق کنند که با پهلوانی اشتراک بذاره. د دې سپورت مینوال راټول شوي تر څو د دې مشهوره سپورت په نندارې سره خپل وخت ښه تیر کړي. لیدل کیږي چې بهرني سیلانیان هم د دې په زړه پورې سیالۍ د نندارچیانو ترمنځ ناست دي او له لوبو خوند اخلي. افغانستان د کوبیش کم لیکن د افغانستان په اړه مې ډېر څه اورېدلي وو. راغلم تر څو خپله په خپلو سترګو یې وګورم. پنجشیر، کابل، هرات، مزار شریف ولایتونو ته مې سفر وکړ او نن کندوز ولایت کې یم چې غېږنیونه له نږدې ګورم او بلا خوند ترې اخلم. ماشاءالله همون رسم عنعنات پهلوانی که در ولایت کندوز همیشه است روز به روز بهتر شده است و هجوم مردم و هجوم تماشاچیان همه روزه بیشتر شده است. همین باعث میشه که تمام مردم ولایت کندوز با ورزش رو بیارن. غیږې د افغانستان د خلکو له دودیزو او تاریخي لوبو څخه دي چې د هیواد په تیره بیا په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر مینوال او ډیر ملاتړي لري.